نو اټا چاټي موټر لکه ټول رنګ ټول کول رنګ بس ما دې کې بل بارډر هم و په هغه ګاډي کې دا شی چې په ډکیم سٹارټېدو هم ډکه خلک پکې ورکو که نه په هغې به هم سٹارټېدو بیل هغه وخت کې به داسې وي چې موږ به په کوم رنګ کې کار وکړو اکثر هم په هغې څپلۍ هم رنګ دي چونې برش نه 15 انچي بس لږ مې ورته په بانټ واچو داسې یو څو پیرې مې ومږ ما ته وایي دا ته څه کې ما دا تا ما له کومه جیلۍ راوستې ده وایي هغه د ګیا ګاډی دې راوستې دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه مشتاق علم د یو نوي پروګرام ته تاسو ته بیا مخاطب شوم. راغلی ما د یو سپیشل ګاډي خواله چې دا ماډل به تاسو پخوا به هم لیدلی خو اوس به هم نه لیدلی ځکه چې په نن سبا وخت کې دا ګاډي میلاوېدل ډېر مشکله دي. د دې خواله راغلی یو سپیشل پروګرام دی کتونکو دا صرف او صرف ستاسو دپاره او هغه خلکو دپاره کم خلک چې ګاډي والي او بیا د رنګ نه چې کم دی سر ټکوي چې یاره رنګونه نن سبا 20 او 30 او 40 او 50 او 60 هزار دغه د ګاډي په رنګ باندې راځي پوټین او رنګ او دغه کیسې قطارې دغه چې برابرۍ تقریبا لاکو روپو ته رسي. نو کتونکو هغه ټینشن پریشاني چې کوم دا اوس تاسو ختمه شوله. دلته کې راغلی ما د فضل استاد افیکس والا چې په کلي علاقو داسې ټول ډسټرک ملکن ډیویژن چارسده مردان خوش علاقو کې د پینټینګ آرټسټ هر کار کوي. نو دوی سره چې کوم دی دا افیکس ګاډی دی نو دا چې دوی اخیستی نو تقریبا ډېر خراب حالاتو کې اوس چې ما وکتو ماشاءالله ډېر زبردست احساس کړی. نو په دې باندې ډېر مناسب خرچه چې څومره پورې غټ ګاډی اکسلای جلای هر څه وي او دا اکسیډنټ شي او هغوی چې کوم دی په لکونو روپو باندې والي قیمتي ګاډي نو بیا پې دغه پیسې لګوي. نو زه هغه کسانو ته وایم چې دغه ټینشن دغه پریشاني اوس ختمه شوه. ستاسو ټول رنګ چې کوم دی د ګاډي دا به صرف او صرف په 15,000 روپۍ کې دننه کېږي که په 2 کې وشو که په 3 کې وشو نو انشاءالله سپیشل ماشینګرانې د سره نو دوی سره خبرې اترې کوو. السلام علیکم فضل استاد. وعلیکم السلام څنګه دی فضل استاد ښه الحمدلله خیر په خپل پروګرام کې ورته هرکلی وایو. خوشحاله اوسئ. فضل استاد موږ په دې ډېر زیات خوشحاله شو چې ماشاءالله تاسو چې کوم دی د مینوال دا سپیشل پروګرام دا کوم سهولت دی دا تاسو راوړو نو دا خو زموږ د علاقې دپاره ډېر د فخر وړ دی او ډېره ښه خبره ده چې دغه رنګې مشکلات یو کس حل کوي. نو انشاءالله زموږ د پاکستان نه دی مخ په اسمان نه شي مخ په بره روان شي نو د داسې شخصیت ضرورت یې موږ ته. فضل صاحب دا خو راته ووایي چې یو ورځ یو کس ګاډی چې کوم دی راوستی و هغه په ډېرو ډنټرانو ګرځولو رنګسازانو ګرځولو خو د هغې 100 روپۍ ورته ویلې او ګاډی کم یو مطلب رنګ کولو یا ډن کولو جي دا داسې چل شوی و دا ګاډی خو موږ اوس رنګ کوو دې نه مخکې تقریبا په 2018 کې یا 18-19 خبره ده ګاډی خو هغه ټیم سره هغې راوستې 68 موټر و او بس پته نه چا ورته هر څه ویلې وي خو موږ خو بس د لیکلو کار کوو ما ورته د بکسو حساب ولګوو ما ته ویل 100 روپۍ به والي په هغه ټیم کې ورته ما زما خیال چې 1700 روپۍ ویلې نو اټا چاټي موټر لکه ټول رنګ کول ټول رنګ بس ما دې کې بل بارډر هم و نه لکه بارډر یې مولا په موټر دغه پیسو کې بس ما حساب وکړو چې نیم به تور رنګ راوالم نیم به سپین راوالم نو بس بارډر مې مولا پکې وکړو رنګ هر څه مولا برابر لکه د کمرو دیوال هغه لمنې دیوال پکې مزېدارې یاره سړی بیا 2 ورځې په هغه ګاډي پسې نه راتلو نو موږ په پیسو نه خو بیا به هغه ګاډي کې دا شی چې په ډکې هم سټارټېدو هم ډکې خلک پکې ورکو که نه په هغې به هم سټارټېدو نو 1700 روپۍ وې که په څو مې ورته خبره کړې او 2 ورځې مې ورله وساتو یاره په لیسټک به مې پې اچو یاره بله ورځ یو ورځ مې ورته هسې خیال نه و مې کړی بس چې رالم ګاډی دې په ځای کې نه وي ما چې کوم ځای کې رم کړی نه و یاره مال بس پیسې دې په شلاق ولګي و چې سړی را باندې د ګاډي دعوه ونه کړي یاره کېدله بس له ښکته زموږ نه داسې چیني مشین مې ورته ویلې ارچن کېدې هغې ته ور یاره چې یو کس ساتلي ویلې که هغه تور ګاډی خو هلته ولاړ دی مخکې نسواري و موږ له تور رنګ ورکړی ما لکه دا شکر دی یار دغه ځای نه ما څوک نه هم شي راخېجولی که نه هغه سړي هغه ځای ته کوز کړی و نو بس دا خبره وه نو بیا د پیسو خبره چې رالله پیسې ما له په 2 کشته کې راکړلې ما لکه 1700 روپۍ هم دله په قسطونو کې راکړلې بیا ما ویل ګاډو کار نور نه کوم نه سړي چې ګاډی وکتو نو زه نه چې څنګه راغلی ګاډی خو اصل خبره دا وه هغه چا چې ما له راوستي و دا ګاډی که نه هغه ما ته دا به ته څنګه رنګ کې هغه وویل ده سره به مشینان او دا که نه مال به څه به شي که نه ته رنګ دی ما ته رنګ نه خلاص اوسه و چې رنګ به یې ښه واري مال به تا ته پکې را مخ کړي هغه ټیم کې داسې چل شوي و که نه ما به دا بس بیل هغه وخت کې به داسې وي چې موږ به په کوم رنګ کې کار وکړو اکثر هم په هغې څپلۍ هم رنګ دي
فضل استاد ګوره ډېر کامیډي سړی دی خو دا نغرې د سره په رښتیا دا اوس لږ ماشاءالله غیر چې خو ته به ډېرې نغرې کولې ښه فضل استاد نو سپلی به دې هم پرې رنګ کولې نو ما ته وایي چې دا به څنګه وي بس एकदम مې ورته سپلي وویل مله چمک چک نو هغه ما ته وایي نه دا به دې کې څنګه وي نو بس دا چې زه کور ته ننوتم بس ما چې دا موټر دی څه په وړو برشونو کې چونې برش نه 15 انچي بس لږ مې ورته په بانټ واچو د یو څو پیرې مې ومږ ما ته وایي دا ته څه کې ما دا ما له کومه جیلۍ راوستې ده وایي هغه د ګیا ګاډی دې راوستې ده نه لکه دا دې ولې په برش باندې رنګ برش باندې مې رنګ کړی و که نه 5 انچ برش باندې لکه تا سره ټینکۍ مینکۍ نشته بلا برش باندې مې رنګ کړی و ښه مزېداره بیا چې راغلم ما ته وایي که د پوټینو کار ما خو دې بیا ونه بس تاسو د پوټینو کار لکه ټول ول په رنګ کې راته وکړی واو لاندې به کې ول سپین بارډر هم والي لکه ما به رنګ بیا تور کم ولګي لاندې به سپین رنګ ولګي به یاره هغې نه پس به وخت تېرېدو بس الله په خپل گاډی راکو گاډی اوس د دې گاډي ته وګوره دا افیکټ لکه دا د ډېر ارمانونو سره اخیستی دا مې بس واغستو یاره بیا د دې دا رنګ ما چې دا به څنګه چلو کړو دا رنګ یې لږ کمزوری شوی نو بس یاره یو ډنټر له ورله ما راته 15,000 روپۍ ویل مال 15,000 روپۍ ما دې باندې خو وړه کې مې چې ټیرونه سیټ پې کېږي هغه ته پته نه وه دا پخوانی استاد که نه په دې کې په منځ کې څو کاله تېر شوي وو لکه 2018 اوس 2022 دی نو هغه بس ما ورته ویل 15,000 هم ماته ډېرې ښکاره شولې چې بل له لاړم چا په شپارس بوتلم هغه راته 27,000 وویلې وایي بلکل به ته پکې مخ ښکاري نو ما لکه مخ دپاره پکې ما شیشې لګولي دي که نه خو په مخ باندې ښکارېدو څه کوم خو ما چې دا ګاډي دا رنګ دی ګډ وډ دی که نه ما ته دا دي واغریا خو ډېرې خبرې کولې خو داسې به یې واغس مزه ټیک ده بس غرمه ټیم و بس هسې مې دماغ کې رانه مدې که تا چې 2017 کې په سړي ده په 1700 ګاډی رنګ کړې بس یاره هماغه سامان و خو هغه ټیم کې په هغه زما په سامان چې ما دله په 1100 روپۍ کوو نو په هغې باندې زما یاره چې 1100 وي که څو هغوی د باقي مزدوري وه اوس سامان ګران شوی دی نو اوس پې خرچه یاره بس سامان مې راوړو خو سامان هغه بیل ما څه کور کې پروت دی ټول سامان د 2100 روپو راغلی لکه دې له چې کوم سامان رالی ټول سره د برشونو د هر څه سره 2100 روپو راغلی رولې سره په روله مې رنګ کړی دی ښه دا افیکټ اوس په روله باندې رنګ کړی روله باندې مې رنګ کړی خو په دې کې مې پوټین هم کړي او واري ته وګوره د 1.5 سلو پکې پوټین لګېدلي دي 1.5 سلو په دې کې مې ماړه بس کمپاونډ مې بیا وروسته کړی دی خو بهرحال تقریبا د 2100 روپو سودا وه په زما چې څومره خیال دی په هغې کې د 1650 د یا د 1700 روپو لګېدلې ده باقي ما څه کور کې د هغه ماله بیا هم ډېرې پیسې کوي زه خو د رنګ کار کوم لیکلو فضل استاد دا راته ووایه اخره کې کتونکي پروګرام ګوري ډېر ښکلی پروګرام روان دی خو که څوک ګاډی رنګ کول غواړي که نه دغه خرچونه ځان خلاصول غواړي نو زه خو دغه خلکو ته وایم چې مړه مه ورځئ دغه رنګ سازانو له ډېر ظلم زیاتی کوي نو د فضل استاد سره رابطه ساتئ که څوک ګاډی راولي نو اکسلی جیلی اکسیډنټ شي نو مطلب په برش خو به یې رنګ کوې که نه واو زه یې ولې رنګ کوم خو ذمهواري ګورې ذمهواري لایف ټایم نه ذمهواري علم خو بیا په ګاډی بوځي هسې نه چې بیا ولاړې ګاډی نه بوځي ما له به بیا رینټ راکوي دا ځای چې کوم ځای کې زه ګاډی رنګ کوم ځکه چې دی خو بیا څوکۍ هم پکاري که نه بعضې بیا به سړی نه راځي موږ ته خو نور هم شل کار بیا مسله وي نو هسې دا خبره مې دې پورې وکړله دا خو هسې کامیډي پروګرام دی دا مدې دا ویپرې نه دي دې پورې ما رنګ کړي دي شیشو پورې دا ټول هر څه ما کلر کړي دي او ښه صفا دی کتونکو دغه افیکټس یې ځان له څومره په مینه باندې ساز کړی تاسو ګورئ په دې ویډیو کې تاسو ته ښکاري نو فضل استاد ډېر ښه استاد دی ګاډي رنګ کولی شي مطلب کورونه دا دیوال چاکینګ یې کوي دغه دیر سواد خلکو دیر سواد چېرته خو ځې که نه واو دیر سواد دا ټول علاقه یې راسه باجوړه پورې کومبړ میدانه پورې خو هلته خو زه د پرنټینګ کار کوم دا خو هسې ریل یو دغه رال دی نو دا راته ووایه که څوک درسره رابطه کول غواړي چې یاره فضل استاد دې راشي یا دې راله ګاډی رنګ کړي او یا دې موږ له داسې کمپوزینګ کار وکړي دا پین اپلیک بورډونه موډونه نو هغوی ته به خپل نمبر وایې نه او زما دې ګاډي باندې داسې راته نو اب ورته وښیو چې خیر ده نمبر په خوله ورته لږ ووایه نو زما نمبر دی 0343 بیا 33 بیا 85 بیا 882 واتساپ هم دی په دې باندې او دا زما نمبر دی خو د پرنټینګ او د وال چاکینګ دپاره ویلی شي ګاډو دپاره نه ګورئ ذمهواري نه دي لکه مطلب د ده اوس دا دی چې هغه وخت کې 75 یا 68 د افیکټس یې مې پکې اخري کړي دي اوس چې د 2018 نه کوم بره ګاډي دی نو دغه به ولره صحیح ده که فضل استاد ګاډی به هم راوالو په اخره کې د مینهوالو ته څه پیغام ورکوې یاره پیغام خو به زه خو به ورته ده ویم چې هر چېرته یې ستا دا پروګرامونه ګوري الله دې خوشحاله او باد ساتي
او دا خو یو کامیډي پروګرام و موږ په دې باندې وکړو او نور به سباسین صاحب تاسو خو د کیمرې په سترګه باندې هر څوک درته ګوري او هر څوک دې ښه پیژني الله دې کامیاب لره او زموږ له څه خدمت یې وروره زه ستا هم تابعدار یم او د خلکو هم تابعدار یم خو ذمهواري نه علم ډېره مننه دا و فضل استاد چې ماشاءالله ډېر ښه رنګ ساز دی ډېر ښه لیکوال دی ښه ساین بورډ دی پینپلکس دی دغه شیزونه سازي سواد کومبل دغه ټوله علاقو ته ځي نو دغه خلکو ته موږ وایو چې فضل استاد سره په دغه باندې رابطه ساتئ او فضل استاد مې ولیدو په زړه مې ارمان و ده چې کوم دی روزانه هفته کې به د سپلۍ بدل وي ما ورته یو ورځ اواز وکړم فضل استاد دې خوا لږ راشه ما دا تا له دونه پیسې چېرته څوک درکوي وایي د څه پیسې مال روزانه یو هفته کې د یو سپلۍ یو هفته کې بل رنګې سپلۍ وایي نه جي دا خو پیسې نه دي دا خو د ټپکې خبره ده ما څنګه ټپکې خبره وایي چې کوم رنګ چاله کوم هغه ډیزاین په دې سپلو باندې اپلای کوم نو هغه رنګ وله ورکړم بس هغه رنګ کې به یې ګرځم نو بس دغه حساب کتاب و د کتونکو پروګرام هم کامیډي وکړو سیریز هم شروع کړو په کامیډي هم ختم کړو خو دا زړه مې غوښتل چې فضل استاد ډېر ګپ شپي سړی دی نو ما ده سره مې لږ تاسو ته مې معرفي کولو ما چې تاسو مې وینئ چې فضل استاد څنګه ګپ شپ دی یو دلخوش انسان دی ماشاءالله منګزار انسان دی کتونکو همدې سره مال او زما کیمرمین اسرار چالي له اجازت راکوي په لوی رب الجلال الله پامه